گل د وطن گل د وطن گل د وطن. کندهار ښاروالي د ښار په 12مه ناحیه شپږم ګذر کې د 2 کوڅو د اساسي رغولو چارې راپیل کړي دي. خراسان زموږ مینه زموږ تن زموږ روح دی او ځان دا وطن. دغه کوڅې چې تقریبا 840 متره اوږدوالی او 8 متره بردوالی لري 4 میاشتې مخکې یې د رغولو چارې راپیل شوې او پاته کارونه به یې ډېر ژر بشپړ شي. زموږ په حدود ډېر وخت کاندانکاري کې تېر څه کټنګ موږ ورته وایو. بل هغه موږ دا لیوال کړل چې دا اساسي په 3 نقطو کې موږ لیوال کړ چې هغه د اساس سړک اساس جوړ شي. چې د من کټنګ کلاس سابګریډ په هغه د سابګریډ هم کې هغه لیوال هم کې بل سابګریډ او لیوال د منګه بل اساسي لیوال د سابګریډ و چې هغه په څو وخت کې تکمیل کړ. بل هغه سابې سم په لیوال جوړ کړ چې توغه د مقاومت د ټول سیستم د انجینري طریقه د سړک منګه جوړ کړ. بل هغه تاسو خپل مشاهده کوئ چې کانکریټ ماده د منګه کانکریټ په ټول د سیستم د لیوالو په اندازه منګه شو. په یاده بنسټیزه پروژه کې هر ورځ 140 کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شوې ده چې 60 کسان په مسلکي ډول او 160 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. د کور مخ کار دی ماشم راکې بالا موږ خوشحاله یو چې واسه په کار مخته یو او آبادیم جوړ سنوي. بله افتخار است. چرا افتخار نیست؟ آرامیت قراره چقدر کاروبار برای ما شما پیدا شد 1000 بار شکر کنیم. د دغه کوڅو پر رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. او موږ چې و دغه خپل ایراو دغه خپل اوبو څخه ډېر په تکلیف و ډېر په تنګ و چې باران به اوس موږ د خپل کور نه سره وتلی. الحمدلله خدای پاک دې حکومت ته نور قدرت هم ورکړي. خراسان